درنو لیدونکو د کار د نړیوال د کار د ملي کنفرانس ناسته وه چې په ژوندۍ بڼه له ټولنیزو څخه خپرېدله. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال ویل چې اسلامي امارت د بیکارۍ کچې د راکمولو لپاره لاس په کار شوی او په دې برخه کې د نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او د خصوصي سکتور د مرستې غوښتنه وکړه. بیرته خبرونو ته راګرځو، ورځو چمن ته. په چمن کې پر پرلط کوونکو د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې 4 پرلط کوونکي وژل شوي دي. د چمن د پرلط کوونکو ویان وایي چې په دغه پیښه کې چې پرون له غرمې وروسته په جنګي کلا سیمه کې رامنځته شوه 21 نور پرلط کوونکي هم ټپیان شوي دي. پاکستاني ځواکونو په یاده سیمه کې د پرلط کوونکو کېږدیو ته هم اور ورته کړی او څه باندې 50 نور پرلط کوونکي هم نیولي دي. د چمن پرلط تنظیمونکي وایي پاکستاني پوځیانو د شنبې په ورځ غرمه مهال د دغه پرلط پر سوله ییز لاریون برید کړی چې له امله 4 پرلط کوونکي وژل سوي او 21 نور ژوبل دي. د پرلط مشر له دې برید وروسته وویل چې د پاکستاني پوځیانو دغه کړنه به بې جوابه پاتې نه سي. موږ ریاست ته دا وایو، حکمرانان ته دا وایو چې زموږ د وطن د دې ولس ستړې مطالبه دې ومني چې کوم ځوانان یې شهیدان کړل، دا بیا موږ د دې سره خپله په هغه حرکتو جواب ورکړو چې موږ هم دغه شهیدان په دې کې جوړوو، په دې کې دغه زخمیان جوړ کړو موږ ځوانان. د پرلط یو شمېر نور غړي بیا د پاکستاني پوځیانو برید په کلکو ټکو غندي او د خپلو غوښتنو لپاره د روانې مبارزې پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي. د شهیدان هم پراته دي او زخمیان کوټې ته څوک نقل شوي دي، څوک دلې پراته دي. په دا حواله باندې موږ د حکومت د دې قدم اخیستلو په کلک سره غندنه کوو او د حکومت څخه موږ دا د مطالبه کوو او پر زور مطالبه کوو چې د چمن د عوامو دغه درینه او د قانونو د عین مطابق مطالبه دي تسلیم کړل سي، نور د خپل ظلم بند کړي. تر څو پورې چې موږ پرلط فیصله نه کړې، کم شهیدان چې شهیدان سوي دي اوس پر پرلط کې دننه چې ملیشیا کم حمله وکړه هغه دې نه پټوي. پاکستاني پوځیانو د پرلط ځینو کېږدۍ ته هم اور اچولی او تر 50 زیات غړي یې له ځان سره بیولي. د یادونې وړ ده چې د چمن پرلط 2 میاشتې وړاندې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د الزامي کېدو غبرګون کې پیل شو. د دې موضوع د لاس پړن لپاره راسره د اسکایپ د کرښې له لارې د سیاسي چارو شنونکی شفیق الله خاکسار صاحب وصل شوی دی. خاکسار صاحب سلامونه، ستړی مشي. د پاکستان ځواکونو په پرلط کوونکو باندې په داسې حال کې چې بې دفاع وو او هغوی هم همداسې سوله ییز لاریون یې کول ورباندې ډزې کړي دي. فکر کوئ چې پاکستان غواړي چې د ټوپک په زور باندې دغه پرلط غلی کړي او آیا بریالي به شي او که نه؟ زه خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو ته ټولو درنو اورېدونکو ته تقدیم او الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ. په ډېر تعصب سره چې د پاکستان سپین سترګو او مفسدو پولیسو په پاکستان کې د هغه بېګناه پرلط کوونکو چې د خپل مشروع غوښتنې لرو دي او د خپل مشروع حقوقو غوښتنه کوي د حکومت څخه، او هغه هم په ډېره یو مسلمات امیزه توګه باندې دوی په برید وکړو او تقریبا 4 کسه بې ګناه شهیدان کړو او 21 تنه یې ټپیان کړو. دا پیښه د ټولو نړیوالو قوانینو د خپله په داخل کې د پاکستان د داخلي قوانینو عین چې دوی ورته وایي د هغې د ټولو موازینو قوانینو مخالف عمل ده. دا د انسانیت کې دا کار نشته، دا په بشریت کې دا کار نشته، دا په نړیوال قوانینو کې دا کار نشته چې په پرلط کوونکو دي دا ډول بزدلانه غیر انساني عمل ترسره شي چې متاسفانه دا د پاکستان اجیري پولیسو او اردو دا کار وکړو. نو په دې کړنو سره پاکستان نشي کولی چې د هغه انسانانو چې مشروع حقوق دي د هغې د خپلو حقوقو د غوښتنې څخه منع کړي. دا کار د دوی باعث به د دې شي چې په پاکستان کې مظلوم خلک، بې ګناه خلک، دوی خپل حقوقو ته لا هم متوجه شي. خاکسار صاحب فکر کوئ چې دغه مشروع حقونه د دغو خلکو او د پرلط کوونکو څه دي چې پاکستان ورباندې سترګې پټې کړي دي؟ پاکستان حکومت خو وایي چې هر څوک چې خاورې ته راوړي او راځي تجارت کوي، مسافرت کوي او هر څه چې کوي باید ورسره پاسپورت او ویزا وي. نو فکر کوئ چې کوم مشروع حقونه دي چې له دغو پرلط کوونکو څخه اخیستل شوي دي؟ پاکستان باید په هوش راشي. پاکستان دا نشي هیرولی
چې په د کرښې دواړه خواته ولسونه چې اوسېږي دا د بین المللي قوانینو په اصولو باندې چې د ډیورن په پخوا په وخت کې چې کوم دغه شو دا د کرښې دواړه غړي ولسونه کولی شي پرته د پاسپورته دا قبایل کولی شي راشه درشه وکړي. ځکه هلته داسې کورونه شته ده چې د فرضي کرښې دا د ظلم او د جبر کرښه چې دلته راکل شوې ده د دغه ولس په سینه باندې د دې کرښې هغه غاړه یو ورور پروت ده، د کرښې غاړه بل ورور پروت ده. نو داسې دي چې دلته ځمکې کورونه ملکیتونه دي د کرښې هغه غاړه نیمه ځمکه پاتې شوې یا نیم کور پاتې شوی ده، د کرښې دې غاړه نیم کور یا نیمه ځمکه پاتې شوې ده. نو د دغه ملحوظاتو په کتو سره په هغه وخت سره دا منل شوې ده چې قبایل به آزاد پرته د پاسپورت پرته د ویزې نه د کرښې دواړه غاړه ته به ولسونه به رفت آمد کوي. د پاکستان ظالم حکومت کلونو راهیسته د افغانستان دغه خاورې غصب کړې ده، د ولسونه یرغمل نیولي دي، دغه ولسونو حقوق د پښو لاندې کوي او تل ورته وایي چې تاسو په پاسپورت باندې او په ویزا باندې به ځئ، چې دا د دوی د دغه سیمې د ولسونو په حق کې جفا ده. دا لازم نه ده چې دوی پاسپورت او ویزا واخلي. خو له تیرو دغه 150 کلو را په دې خوا د خلکو آزاد تګ راتګ کول، تجارت کول، تلل راتلل. څه رقم چې تاسو همیشه ورته اشاره وکړه چې ډیورن فرضي کرښه چې کله تېره سوې د اکثریت خلک یې بېل کړي دي او د داسې کورنیو په منځ کې یو درز رامنځته کړی ده. څه د دې لامل شو چې پاکستان په هغه مهال کې دا پرېکړه وکړي چې په افغانستان کې اسلامي امارت واکمني لري؟ په دا تېرو 20 کلونو کې داسې یوه خبر نه وه، آرامي وه، کرار په کراري وه، خلکو تګ راتګ کول. خو اوس داسې یوه کرښې په خپل سر باندې جوړه کړې ده او داسې قوانین رامنځته کېږي په داسې حال کې چې لسګونه کاله داسې قوانین نه وو. یو متل لرو چاکان در چاست. پاکستان چې دا 80 کاله په افغانستان کې تباهي او بربادي کوله، د همدغې کرښې د لارې به افغانستان ته خپل هغه د رسالت توکي رالېږه. نو اوس چې دوی خپله په پاکستان کې یو داسې فکر پیدا شوی د خلکو ولسونو شه چې پاکستان کې حکومت غیر شرعي ده، په پاکستان کې سیستم غیر شرعي روان ده، دا باید اصلاح شي. دوی د خپل د ملک د اصلاح په خاطر باندې د ولسونه راپاڅېدلي دي، د ټي ټي پي په نوم باندې دوی خپله مبارزه مشروع روانه کړې ده. نو دوی پاکستان داسې فکر کوي چې که موږ دغه سیمه دلته بلاک کړو، دلته مثلا راکړه ورکړه یا مثلا تګ راتګ دغه موږ بند کړو، دا موږ په پاسپورت په ذریعه باندې کړو. دوی د خپل هغه کوم کثیف نظام چې دوی جوړ کړی دی، دوی داسې فکر کوي چې دا به موږ محفوظ کړو په دې کړنو سره. خو دا نه محفوظ کېږي. زه پاکستان ته دا وایم تر څو چې په پاکستان کې د جمعې ورځ رسماً شرعي رخصتي اعلان نشي، پاکستان به خاوره زونه ګوري. تر څو چې په پاکستان کې د محاکمو کې د انګلیس د قانون په ځای باندې قرآن او سنت کې نه ښودل شي او قانون شرعي را نشي، پاکستان خاوره نشي کتلی. تر څو چې په پاکستان کې یو اسلامي شرعي نظام رامنځته نشي او د خلکو د اتباعو شرعي حقوق ورنه نشي، پاکستان خاوره نشي کتلی. تر څو چې پاکستان خپل هغه د رذالت پروژې چې د تروریزم او د دهشتګرۍ چې دوی په لاره اچولي، تر څو د دغه کړنو نه دوی لاس وانخلي، دوی پاکستان امن نشي کتلی. دا خو ظاهر بیا فکر کوئ خاکسار صاحب چې دا حالات به راځي، دا ورځې به راځي، که نه دا یوازې هغه تحلیلونه دي چې تقاضا کېږي چې داسې ورځ به راشي؟ په رښتیا داسې حالت به راشي بیا په پاکستان باندې؟ د ظلم د جبر کاسه به تل نسکوره وي، تر پایه پورې نه رسېږي. دا د ظلم کاسې به ړنګېږي، چپه کېږي. دا د ظلم او دا د غیر شرعي، غیر اصولي او غیر منطقي نظام یا دا پروژه چې دلته پاکستان په نوم په دې منطقه کې د انګلیس د خوا پلې شوې ده، دا به الحمدلله د مجاهدینو په لاس باندې ړنګېږي او د منځه به وړل کېږي او عدالت به تامین کېږي. فکر کوئ چې خاکسار صاحب دغه پرلط به تر کله دوام پیدا کوي؟ 7 میاشتې شولې چې پرلط کوونکي د چمن سپین بولدک په دروازه کې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او د ویزې د نه اخیستو غوښتنه مطرح کوي. پاکستان یې نه مني، آین تر دې حده پورې چې خبره خو ډب ته لاړله، وژلو ته لاړله، نیولو ته او د دوی د خیمو اور ورته کولو ته. که دغه حالت به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوئ چې کوم لوري به باید کم راسي؟ پرلط کوونکي باید کم راسي، یو څه نرم شي، که پاکستان نرم شي؟ کله چې ستا حقوق څوک نقض کوي او ته په خپلو حقوقو نه دفاع نه کوې او ته تعامل ښیې، دا ته خپل حق کې جفا کوې. زه فکر کوم
دغه پرلط کوونکي باید خپل پرلط ته دوام ورکړي، د خپلو حقوقو دپاره باید قرباني ورکړي. 20 کاله افغانستان کې اشغال و، اسلامي امارت قرباني ورکړه، نن حاکم شرعي اسلامي نظام حاکم ده. که دوی غواړي چې خپل د حقوق دفاع وکړي او خپل انساني او شرعي حقوقو ته ورسیږي، دوی باید دا 4 کسه شهیدان شوي چې 1000 کسه شهیدان ورکړي، دوی باید خپل هغه مشروع که پاکستان حکومت همداسې په دوامداره توګه دوی ځواب یا په ډزو په ټوپک ورکړي، بیا دوی څه وکړي؟ دویم ټوپک ته لاس وروړي؟ نو دوی باید د سیمې هیوادونو کې د ځینو تجربو نه باید کار والی. زه په شخصا د یو افغان ورته دا پیشنهاد کوم چې بیا دا زیړې بوشکې نو د څه دپاره دي؟ نو بیا تاسو کولی شئ دغه استفاده وکړئ، خپل حقوقو ته ځان ورسوئ. د خپل شرعي حقوقو ته ځان رسول دا په قرباني کېږي. دا داسې نه کېږي چې 4 کسه دې شهیدان شوي دي او ته د خیر په غونډۍ کښېنوې، زه نور د خپلو حقوقو نه تېرېږم. زه فکر کوم چې داسې څه شته ده او داسې تجربې شته ده چې دوی که واقعا لږ مغزونه کار والي کولی شي د خپلو حقوقو ته پې ځان ورسوي. خاکسار صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه افغانستان هم په ګاونډ کې او په څنګ کې پروت ده او افغانستان هم په کراتو دا مسله مطرح کړې ده چې د ډیورنډ فرضي کرښه نه مني، د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري، د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو دا خلک چې کوم کسان پراته دي هم له قومي پلوه دغه فرهنګي او کلتوري د ارزښتونو له پلوه له افغانستان سره تړاو لري. فکر کوئ چې په داسې حوالاتو کې افغانستان څه وکړي، حکومت یې څه وکړي، د دوی تر شا ودرېږي که نه بې طرفه پاتې شي؟ دا خو معمولا د حکومتونو د پالیسۍ پورې تړاو لري چې مثلا د اسلامي امارت څه پالیسي ده، هغه پالیسي به دوی وضعیت ته په کتو سره ګماري او د همغې په وضعیت ته په کتو سره به دوی خپلې هغه یا به څرګندونې کوي، یا دا چې حمایت به کوي، یا دا چې حمایت به نه کوي. نو دا د حکومتونو د لوري چارواکو پورې تړاو لري. ولې زموږ شخصي مشوره دا ده چې د افغانستان کوم خاوره چې غصب شوې ده، دغه د غصب دعیه باید تل موږ جاري وساتو. دا یو د کرښې هغه کوم ولس چې زموږ پاتې ده، دا زموږ ولس ده، د دې نه موږ انکار نشو کولی. د دوی سره زموږ فرهنګي، ژبني، قومي دا ټول اړیکې شته، اوبه په ډانګ نه بیلېږي. دا هیڅوک موږ څخه نشي اخیستلی او دا زموږ ولسونه دي. نو هلته ټول پښتانه چې پراته دي دا ټول وایي چې موږ افغانان یو، زموږ پلار و نیکه افغان ده، موږ بې بنیاد د افغانستان څخه ده. نو دغه سیمه باید یو غټ بحث په دې باندې شروع شي چې دا سیمه یا دا چې آزاد پاتې شي، چې پاکستان هم بل ته باید مداخله ونه کړي، افغانستان هم مداخله ونه کړي. د حل لاره خو زما په نظر دا ده دلته د ولسونو آزاد پاتې شي، که افغانستان ته راځي که پاکستان ته راځي، دوی دې د پرته د پاسپورټ پرته د ویزې لاړ شي، راشي حق لري چې په دغه خپله سیمه کې هر انسان پرته د پاسپورټ او ویزې شروع نه کړي. هغه افغانان دي، دغه ښار د پلار او د نیکونو ورته پاتې ده. نو که افغانستان ته راځي، دوی باید آزاد فضا باندې راشي بدون د ویزې او هاخوا لاړ شي. دا ټول دغه اوسني نړۍ د نورمونه دي. یو مسلمان د یو بل مسلمان هیواد سره اصلا مرز باید وجود ونه لري. اصلا ولې موږ دا بحث وکړو پرته د ویزې او مسلمان کولی شي موږ هیواد ته لاړ شي راشي او موږ هم باید لاړ شو. خو دا چې اسلامي هیوادونه هغه اسلامي اصولو ته مثلا ارزښتونو ته دوی ارزښت نه ورکوي، دا عامل د تباهي او د مشکلاتو او د داسې ستونزو هم دا ده چې موږ خپل هغه اساسي ارزښتونو ته مثلا اسلامي ارزښتونو ته موږ ارزښت نه ده ورکړی. ځکه نن یو مسلمان بل مسلمان د یې ښه نه رانیسي چې زما ملک ته مه راځه، یا دا چې فلاني ملک ته پاسپورټ او په ویزه ځه. نو دا موږ خپل هر څه چې موږ کړي موږ پخپله کړي. خو ښه خبر دا ده چې په دغه سیمه کې دوی باید آزاد پاتې شي، دوی ته نفس شي، دوی باید پرته د پاسپورټ لاړ شي راشي. دا د دوی حق ده، دا حق ته باید دا خلک کار وکړي او د پاکستان د ظالم او مفسد د رژیم په وړاندې باندې باید بین المللي محاکمو ته باید رجوع وشي، ملګرو ملتونو ته رجوع وشي. دغه خلک دي ډېره زیاته مننه. دوام په خیر و سلامت اوسئ. کور د ودان د سیاسي چارو شنونکی شفیق الله خاکسار صاحب. کور د ودان ښه ورځ ولري خاکسار صاحب.